ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. راپورونه وایي د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس، لوګر او غور ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې یو شمېر ولایتي مرکزونه د افغان ځواکونو له مقاومته پرته نیولي دي. یو شمېر سرچینو د اګست پر 14 رسنیو ته د یاد ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره تایید کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي د ځینو ولایتونو مرکزونه د پوځي ستونزو له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلي. د وزارت مرستیال ویان حامد روشن د اګست پر 14 مشال راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې یو څه ستونزې وي. د دغو ستونزو له کبله له بدمرغه امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاع نه دي توانېدلي. له راپورونو سره سم د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤلان 215 متل اردو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار زیاتره برخې له طالبانو سره دي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې هم دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته لوېدلې او چارواکي د 215 میوند اردو ته په شا شوي. له هراته راغلي ریپورټونه وایي امنیتي او نور چارواکي د هرات 200 ظفر اردو او د ولایت هوایي ډګر ته تللي دي. د هرات د ولایتي شورا یو غړي مشال راډیو ته ویلي چې طالب وسلوالو د ولسي پاڅون مشر اسماعیل خان ونیوه. وروسته د طالبانو یو ویان وویل چې اسماعیل خان یې کور ته انتقال کړی دی. د نوموړي وسلواله ملیشه له وروستۍ اونیو راهیسې په هرات کې د طالبانو پر ضد جنګېده. نوموړی په یو ویډیو کې وایي چې په افغانستان کې سولې، امنیت او ثبات ته هیلهمند دی. سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه وښیي وویل چې د بادغیس مرکز قلعه او د غور مرکز فیروزکو هم سقوط شوي دي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له مرکزونو د سختو نښتو راپورونه راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست له 4 راهیسې د زرنج، غزني او کندوز په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د اګست پر 11 د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ورغی او هلته یې له چارواکو او سیاستوالو سره د هیواد په شمال کې د پراخو عملیاتو پیلولو په اړه خبرې وکړې. بلخوا امرالله صالح ډاډ ورکړی چې د طالبانو په وړاندې عملیات روان دي او د دوی ماتې په چټکۍ سره روانه ده. قدرمنو لیدونکو که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.